نبئ عبادی خبر ورکے پیغمبر زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی یقینا زبخن کے رحم کون کے ذات یما بخبر کے دا بندگانو زگورے بخن کے مہربان بچا خدا و سریاد ساتا اللہ خبر بیانی با خوازی بیانی او ذکر دی سورت پاولا که اللہ ویلی چی تلک آیات الكتاب والقرآن المبین دا آیتون دا کم کتاب دی وقرآن مبین دا آیتون دا کتاب دی چاگه کار قرآن دی واضح دی والله مسئله واضح بیانی ویزه بخون که مخویاد ساتی گوره بلا دا سنیتا سو داری ولگوی چر اللہ غفور رحیم دا دیر وی کن مکوه لگه دا گونه دا گیر پریده اللہ غفور رحیم دے وم بخی عقیدہ خود توحید دا کنا دیر دیتا ڈڑا لگو لے جا عقیدہ دے توحید دا مکو دا نشید تماشید اللہ غفور رحیم دے پردے حق دینی والے اللہ غفور رحیم دے مانزد رازی چرتا کنا اللہ غفور رحیم دے دینی زدکا اللہ غفور رحیم دے مکو دا ظلم وزیاتے اللہ غفور رحیم دے سیدہ یو بلا خبر و سریاد ساتا اللہ ویزینے اما وأن عذابي هو العذاب الأليم أو يقينا عذاب زماهم غادرناك عذاب دي يوازي تمو قريش الله بخون كذات الله قريش عذاب وركين بسم عذاب وركين نجون بتيري دا امید و ديري بمنسكي دا مسألة ما ديرو زيوني كي بين كريد بي تفصيل تزورت نشت خدا دلیل یہ ساتھی پر سورة الحجر کی دا واضح خبر اللہ بیان کردی دا چی سیدہ زمان بندگانو تو ہے چیزا گوڑے مہربان ہے ما خدا چی عذاب دیر سخ ورکو ما نو نبا یوازی اللہ نو امیدون ساتو یا مرجعاو پشان اگوی بستقی دا لگا ولی دا چی من کلمہ ویلی دا اللہ من بخی او نبا دا خوارجو پشان او دا صوفیانو پشان صرف دا اللہ نیریگو نا التصوف مذهب والا دا خوارج چی کم ریدوی سب دا اللہ نے یری بس ہمیشہ دا یری دا خبر محقی کے ہمیشہ دا یری دا خبر محقی کے او دا امید دا خبر نے ذکر کی چی اللہ مہربان ہم دے بل طرف تا مرجعہ چی کم دی اگوی دا قیو ٹکے ہوئے اللہ مہربان ہے بس کلمہ ہوئے تا اللہ بخرے وردوان بخلے چی صحیح خبرداری چی اللہ بخون کے ذاتون دے مہربان ہم دے منگتے امیدون او تمی ڈیری ساتو او بل طرف تر اللہ نے یری گوم جکے چی عذاب اسے دے دردناک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با دو قبرون بانی تیر شوئی پا دوی بانی عذاب دے انہو ما لا یعذبان اغیو بانی عذاب دے دلائے سوچی دی مچازو دی دارو نیزان نو ساتلے ورچ اللہ عذاب ورکی کلے بدی مورکی بدی بدی ریٹنگ کی نسی پدی ڈڑا ملگا چی زما عقیده توحید دو گرز را گرزو چی سوی مزلی که رضی آبا کوما وسو گر دا سڑی پدی که ریٹنگ کڑی دے چی داری دا میچازو دا تلی دو دا زن دے پاک کڑی کلا گر اللہ وڑا خبر کی سڑی را گیر کی او مہربان دے نو کلا غاٹا خبر سڑی تا معاف کی دیسیم کئی گرے لکھا اصل کسانی چی بچی یا بنی اسرائیلو که سڑی و چی مڑکی دونو بچو تے وسیعت و نصیحتو کی ما بوسی زی او بیا بزمان دا ایری چی کم دری جسم نجوڑی شوی دا با مختلفو دریابونو سندونو تو ہوئے اللہ بیم را جمعکو ایریدو دا اللہ نا و دیتا سوچ دا نا چی اللہ ورے بدیم قادر دا و زاقوی دیسی بشنو زوبا دی خبری نسیشم خلاص بشن اللہ را جمعکو راجوندے کوئی وری دیسی کڑی وی اللہ ستا دیری نبی اللہ بخو کل اللہ گھٹا خبرم سڑی تو بخی او کل اللہ سڑے پوڑا خبر باندی پوڑا خبر باندی رٹنگ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویو پیر جنت تلاڑا ما دیر ناشنا حدیث ویو سڑے مولی دی جنت کی تاویدو را تاویدو مزی اغسطی دیوی میوینا بلی میوینا وی ما تب اوسو کو دی جبریل نجی دا سڑے وی دا پلار باندې روانو د ونی یو شاخ دی لارې تر کوشو خلک تنګول هغه پرې کړو یو الله دا کار ډیر خوښ شو جنت ته ووت کله الله سره به یو کار وبخي بس
او کله په وړه خبره کې راټینګ کړي، نو ځکه به د الله نه امید هم ساتي او د الله نه به یریږي.